افغانستان سره د اسلام آباد او تهران نوې لوبه او دوه مخي. دوی افغانستان کې څه موخې لري حقیقتونه دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. غورزنګ سیال لیکي د افغانستان ستره بدبختي او غمیزه کانونه اوبه او د ګران هیواد ستراتیژیک موقعیت دی. خپل ښایست ورته بلا دی چې نه یې نړیوال زغملی شي او نه هم د سیمې ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان خو خدای ورته لیوان د انسانانو په پوستکي کې ورکړي دي. افغانستان د امیر غازي امان الله خان په وخت کې لا د ریل پټلۍ لرله. موږ د والا حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې نیمروز کې د ریل پټلۍ تیروله چې ایران لا په تهران کې دا امکانات نه لرل. پنجاب خو لا اصلا پیدا شوی نه و چې افغانستان کانالونه، لوی لارې، ریل پټلۍ او نړیوالې اړیکې پاللې. خو د بدبخته چې له یوې خوا مو مشران د نورو په لومو کې بند پاتې شول او له بلې خوا ګاونډیو د افغانستان ورانولو ته ګونډه ووهله او یوازې د خپل ګاونډي پر وهلو او ځپلو یې منګلې خښې کړې. انګریزانو خو هان د والا حضرت امیر امان الله خان په وخت کې حبیب الله کلکاني یعنی بچی سقاو په کرایه واخیست او د وخت مترقي خوا غازي امیر حکومت یې پرې ړنګ کړ. که څه هم چې افغان ولسونو وخت پر وخت د جواسیسو، ظالمانو، پردیپالو او پردیو پر وړاندې کارنامې کړي دي، خو هر کله چې هیواد دې ته آماده شوی چې د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي، د پردیو په ځانګړي ډول همدغه دوه ګاونډیانو له لوري یې مخ ته خنډونه جوړ شوي او یا پر بل پسې رانسکور کړي دي. په دې برخه کې د روسانو لاسوهنه هم په هیڅ ډول د بخلو او هیرولو نه ده. تیر 40 کلن ژوندی تاریخ خو د هر افغان په یاد دی چې دواړه ګاونډیو لري او نږدې پرتو نورو هیوادونو پر ګران هیواد هره نادوده وکړه. او بدبختی دا ده چې افغانان د دښمن په دا دومره چل، فریب او نیرنګ هیڅ سر نه خلاصوي. یو مار دی چې د هماغې یوې سوړې بیا بیا خوري او دغه کار په بار بار تکراریږي. د ګران هیواد دښمنانو د اسلام له مبارک دین څخه وسیله جوړه کړې ده. ټیکې یې خپلو حلقه به ګوش افغانانو ته په لاس ورکړی او تیغ یې د هیواد پر اصیلو ملت پالو، وطن پالو او حقیقي مسلمانانو ورسم کړی دی او پر همدغه وسیله مو کابو یوه سلیزه کیږي چې وژني. اخر تر کومه نوې لوبه چې پنجاب پکې تقریبا بریالی بریښي او تازه په تازه ایران هم دغه منجلاب ته د کوزیدو لپاره د بوټونو مزي ټینګوي، په افغان سوله کې د جنگ جګړې لپاره خلې وهي. دوی غله ته وایي غلا وکړه او د کور خاوند ته وایي بیداره اوسه. له یوې خوا افغان حکومت ته تازه په تازه د وسلو اخیستو لپاره مرستې ورکوي او له بلې خوا د نظام وسلوالو مخالفینو ته د کرښې هغه اړه تجهیزات برابروي، تمویلوي او په ښکاره او پټه یې هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی له افغان حکومت څخه د احسان نه ډکو خبرو چې ذره عمل پکې نه بریښي باج اخلي. په هیواد دننه ځینې اشخاص او افراد په مالی لحاظ مشبوع کوي او جګړه مار خو هسې هم ساتي چې په بدل کې ایران د هرمند یعنی هلمند سیند اوبو ته ځان غلی کړی او پنجاب د ډیورنډ رسمیت پیژندلو ته. پنجاب ځکه لوبه کې بریالی ښکاري چې دوی پر ډیورنډ اغزن سیم وځغلاوه، 8 دروازې جوړې کړې، په زرهاو چوڼۍ او په سلګونو غټې جنګي کلاوې ډیورنډ ته څیرمه جوړې کړې. د فاټا ایجنسیو قبایلي سیمې د پوځ په واک کې واخیستې. 12 واړه او لوی بازارونه جوړوي او تقریبا 4 مهم سیندونه یې د شته حکومت پر مشرتابه لاسلیک کړل. له بدبخته چې په هغه کې د ډیورنډ پر سر ځینې توافقات بلوڅ ازادي غوښتونکو، د تحریک طالبان پاکستان مشرانو شهیدانول او د افغانانو قاتلین له بند خونو آزادول شامل دي. ایران چې د فرهنګي یرغل ترڅنګ نظامی هڅې کولې او د وخت حکومتي مشران یې د تورو ایران چې د فرهنګي یرغل ترڅنګ نظامی هڅې کولې او د وخت فرهنګي مشران یې د تورو او سپینو کڅوړو په بدل کې اخیستل، اوس ښکاره او په بې شرمانه توګه د خپلو لاسوهنو او په هیواد دننه لاسپوڅو له همکاریو پرده پورته کوي. جواد ظریف څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ایران صوبودي رول دومره په مهارت سره تشریح کړ چې یوازې سرخلاصي خلک یې درک کولی شي.
هغه نه د فاطمیون له جوړولو انکار کاوه، نه یې د ایرانی پوځي چارواکو له قاسم سلیمانی له لاس وهنو انکار کاوه، نه یې د طالب مشرانو له تماسونو انکار کاوه او نه یې هم د شمال ټلوالې سره له همکاریو انکار کاوه، بلکې په ډیره سپین سترګۍ یې د خپلو دغه بې شرمانه کړنو څخه